السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زه ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او د تاج کتاب کور نه ستاسو سره نیغ په نیغه باندې په نوښار کې چې کومه ماشومه په بېرحمۍ سره وژل شوې ده، اول ځل نه دی، ډېر ځل وشو. داسې مخکې هم د ډېرو ماشومانو سره دومره زیاتی وشو، خو موږ صرف په دغه یوه خبره باندې د حکومت نه دغه مطالبه کوو، دغه یو سوال کوو د حکومت نه چې آیا دا ظلم صرف په پښتنه خاوره باندې ولې کیږي، دا د پنجاب په خاوره باندې ولې نه کیږي، دا د بهر ملکونو په بهر هیوادونو کې دا ولې نه کیږي، د ماشومانو سره جنسي زیادتي او د هغوی وژنه دا صرف او صرف په پښتنو کې کیږي. آیا د دې شاته څه داسې یو راز دی چې صرف د پښتنو ماشومان وژلی کیږي، باقي د نورو ملکونو د نورو قومونو ماشومان دا په امن کې وي، او که د هغوی د ماشومانو سره څه هم شي خو بیا هم په 2 ورځو په 3 ورځو کې د هغې قاتل ګیر شوی او هغه ایسته بیا پانسۍ دار ته ختلی هم وي. زموږ خپله په کلي کې یو ماشومه 3 هلکانو په زیادتۍ سره وژلې وه او 1 کال پس هغوی جیل ته ورننوتل او 1 کال پس هغوی بیا راووتل او ګرځي، اوس هم دا د آزاد ګرځي، څوک یې د سره څه ورته څه ویلی هم نشي. نو دغه یو ظلم دی، دا یو جبر دی زموږ د ماشومانو سره زیاتی دی. موږ د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې دغه ماشومانو ته به د قیامت په ورځ باندې تاسو کم مخ ښایئ، خدای ته وګورئ، خدای رسول ومنئ، د دغه ماشومانو د حق تپوس وکړئ، د دغه ماشومانو د وژلو تپوس وکړئ چې دا ماشومان ولې وژلی کیږي، دا په څه باندې وژلی کیږي. همدغه چې کوم خلک د ماشومانو سره زیاتی کوي، ماشومان وژني، په دغه موضوع در سره یو نظم شریکوم، بیا درنه اخلم اجازت. نظم څه داسې دی چې ته په تیاره د ماشومانو وژل مه زده کوه، ته په تیاره د ماشومانو وژل مه زده کوه، تنکي ګلان د پسرلي په اول مه ماتوه، دوی نه ټوپک پیژني نه یې تمانچه لیدلې، دوی که لیدلې نو بس سپین کاغذ او توره صحیح، چې ستا راتلونکي نسلونو ته رڼا پرېږدي، هسې نه دوی هم ستا په شانتې د تیارو ژوند کوي، هسې نه دوی هم د وطن په بربادۍ سوچیږي. علم کوي، علم پرېږدي زموږ د قام سهر ته چې د دنیا د لوی قامونو سره سیال وګرځو، چې د چا سترګو کې خیرن خیرن خشاک نه کیږو، چې د هر چا پام ستا د ملک طرف ته وګرځوي، چې څوک درګوري زر به وایي دا د هغه قام دی د چا ګلونه چې مکتب ته درومي زده کړه کوي، د چا ګلونه چې مکتب ته درومي زده کړه کوي او بې خطره بې ضرره واپس کور ته راځي، مور ورته نه وایي چې دا وکړه او دا وکړه، هغه د کور او د مکتب په کار ماهر بچي دي، هغه د دې خاورې، هغه د دې وطن د خاورې د قاهر بچي دي. دا صفتونه په تا څنګه لګي ښه نه لګي، دا صفتونه په تا څنګه لګي ښه نه لګي، ولې د زړه پړ مخ په بل طرف نه سکور پروت دی، ستا په کړه وړه باندې ستا قام ګوره په اور پروت دی، راځه راځه د نسل کشو د ټولګي سرداره، توره تیاره کې خو هر څوک ګزار ته نر نر کیږي، سلمه ښکاره شي چې پښتو در باندې وزمایمه، ریزه ریزه دې کړم میده دې کړم په ډاګ دې کړمه، چې ای زما د قام ګلونو ماشومانو بچو، ستاسو درون سحر قاتل مې را پیدا کړو درله، واخلئ چې څه مو په زړه خوښوي کوئ ورباندې.